امام الانبیاء وی کله چې خلق د دینی تعلیم د دنیا د پاره حاصل کی یو معنا خدا دا چې کئی دنیاوی تعلیم نه دینی تعلیم مدرسه کې دی جمعات کې دی قال الله قال رسول وی خو چې تو نه تپوس کې دا څه د پاره کې سبب چرته مسجد کې امامتی کوم دوبۍ له بلاړ شمه بیغم امام به ما قطر کې به امام یما سعودي کې به امام یما بس بیغم مزیمی دي چکرې بوامه زما کور مخه ته بغاړې ولاړ وی ما ته بدو کسان ولاړ وی بزدي د پاره قران یادوم چې سبب چرته امامتی وکما زب چرته سرکاري امام ما په اوقافو کې یا به خطیب ما په اوقافو کې مال به 60-70 هزار روپۍ تنخواه راکې زه خو سلی ونه نیم کله چې قال الله قال رسول د دې خبرو د پاره استعمال شي کله چې د الله دین په دین اطمینان خلق زکی چې سبب مې په عزت جوړوي سبب په خلق زما عزت کوي امام الانبیاء ویلو د قیامت انتظار کوي د زلزلو انتظار کوي د مخونو د مسخ کولو انتظار کوي دین خود ته د پاره زکه چې الله امت مسلمه څومره د فتنو شکار دی الله نظام زمنګ نه دی الله قانون زمنګ نه دی الله د خدای قران د زمکه سره ولګیدو الله د خاور سره خاور دی الله ځوانان تباہ او برباد دي الله پیغله تباہ او برباد دي الله امت مسلمه د موږ د فرض نه خبر نه دی الله امت مسلمه د جنازې نه خبر نه دی الله امت مسلمه د تیمم نه خبر نه دی الله امت مسلمه جمعات او مدرسه نه پیژني الله خپل پیغمبر نه پیژني خپل صحابه نه پیژني خپل شریعت نه پیژني خپل قران نه پیژني د پیغمبر سیرت او صورت نه پیژني عالم نه پیژني محراب نه پیژني منبر نه پیژني الله زکه مدرسې تراغلم الله زکه جمعات تراغلم الله زکه می قران را اوچت کو الله زکه می حدیث ته پیغمبر اوچت کړی دي چې دا امت مسلمه د کوم فتنو شکار دی الله جدید فتنه چراوتلې د الحاق فتنه مخه تراغلا د غامیدیت فتنه مخه تراغلا د قادیانیت فتنه مخه تراغلا د شیعاګانو فتنه مخه تراغلا نوې فتنه مخه تراغلي دیموکراسي والا فتنه مخه تراغلا د جمهوریت فتنه مخه تراغلا الله د امت مسلمه د دې فتنو نه استل غواړي الله د امت مسلمه ته صحیح قران خودل غواړي د ته پیغمبر خودل غواړي د ته قران خودل غواړي د ته شریعت خودل غواړي الله د امت مسلمه چې نو جوانان په کوم فتنو کې شکار دي او گیر دي د پاره قران ویم الله چې د امت مسلمه د فتنو نه بار کما او د ته صحیح دین او شریعت او خیمه د پاره علم زده کول پکاروي د پاره قران ویل پکاروي د پاره د پیغمبر سیرت او صورت مطالعه کول پکاروي نه د پاره چې سبا په سرکاري نوکری مو خپل مزه کوما نه د پاره چې ماته سبا په اوقافو کې ډیپټي ملاو دا ماته دوبۍ کې امامتي ملاو دا او زما کورمخه ته گاډي ولاړ لزو بیغم مزه کوم نه د پاره نه